واوري دی ووري باران دی ورسراوي واوري دی ووري باران دی ورسراوي حسن تکران افغانستان دی ورسراوي واوري دی ووري باران دی ورسراوي واوري دی ووري باران دی ورسراوي د رحمت غي ګندې اخلاصان زړه دې د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. هیله د روغ جوړ یاست دوستان. د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ ته سفر کوو چې د کال لومړنۍ واوره په شاجوی ولسوالۍ کې سوې. دلته خلک په ژمي په راتلو سره کوم دود و دستور لري، دوی څومره خوشحاله دي او هلته له دوی سره مرکې کوو. شاجوی یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې په زابل کې تر نورو ولسوالیو ډېر نفوس لري. دا مهال د غیر رسمي سرشمېرنو له مخې 7 لکه نفوس اټکل کېږي او د غزني ولایت او پکتیکا ولایتونو سره هم ګډه پوله لري. واوري دی ووري باران دی ورسراوي واوري دی ووري باران دی ورسراوي د خدای رحمت د څومره خوند کړي. لومړنۍ واوره په شاجوی ولسوالۍ کې سوې ده. د شاجوی ولسوالۍ بازار ته ځو چې خلک څومره خوشحاله دي. له خلکو سره مرکې کوو په دې هیله چې ملتیا مو واوري دی ووري باران دی ورسراوي واوري دی ووري باران دی ورسراوي حسن تکران افغانستان دی. اجي کاکا ستړي مسئ او ځان راوپېژنئ. الحمدلله زه د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ یم. الحمدلله موږ خوشحاله یو په دې چې واوره وسوه چې کال او باد غنم وبوس زندګي م سمه سوه. ډېر خوشحاله یو چې نور دې الله رحم پرې وکړي. ماښام ښې مېلمستیاوې دي، ښه خوشحالۍ دي په مسجد کې، ښې بانډارونه دي، پورته کښته دي. بیخي له خدایه راضي موږ ډېر خوشحاله دي الحمدلله. تاسو د لوړ سن معلومیږئ، پخوا مو څنګه دود و دستور و؟ مثلا چې کوم وخت چې به واوره وسول بیا مو یو بل ته مېلمستیاوې سره کولې، هغه دودونه مو ژوندي ساتلي دي که هغه دودونه له منځه تللي؟ پخوا هم الحمدلله دغه یو خوشحاله وو، مېلمستیاوې مې سره کولې او د بلو پورته ښه راشد درس هم سره درلود. اوس هم الحمدلله دغه ژوند ښه پراخ حال ده، تر پخوا ډېر ښه ده اوس الحمدلله. هغه قریبان هم کله سره مېلمانه کوئ چې په ډېر وخت کې مو نه یې سره لیدلي، یا همداسې څوک چې تاسو سره خفه یاست په دې وخت کې بس دا یو موقع یو فرصت یا هغوی هم دعوتوئ؟ بیخي الحمدلله 100% کې دا شیان ورک دي یا دی کم پاتې دي. موږ بیخي هغه شیان نه دغه کوو، نه پالو هغه کار. پرمختګ هم انشاءالله کړی دی کوو. د دهقانانو د کروندګرو څخه مو څه غوښتنه ده؟ اوس هم دا غوښتنه ده چې پیاز وکړي، لوبیا وکړي، ژوند وکړي، کاروبار روغ کړي، یعنې حلال قشتو ته باید مخ قشتو ته مخ کړي، له حرامو ځان راتکیه کړي. دغه ټول دغه فیصله ده، دغه هم امر ده. ډېره مننه، ډېره مننه. ټول مو سوچ می زړه واوري دی ووري باران دی ورسراوي واوري دی ووري باران دی ورسراوي حسن تکران افغانستان دی ورسراوي واوري دی ووري باران دی ورسراوي واوري دی ووري باران دی ورسراوي د رحمت غي ګندې اخلاصان. شاجوی ولسوالۍ ته راغلي یو، دلته یو څو ځوانان ساتیرۍ کوي، د خوشحالۍ احساس کوي، دلته لوبې سره کوي، په واوره کې وار ویشتونکی کوي. د دوی سره هم غږېږو، زموږ سره پاتې سئ. ستړي مه سئ او څومره خوشحاله یاست چې واوره ورېدلې ده او تاسې وار ویشتونکی سره کوئ؟ خیر اساسا ستړي مه سئ، قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه کښېني. ډېر خوشحاله یو انشاءالله الحمدلله. الله تعالی دې وکړي چې داسې ورښتونه نور هم زیات شي په خیر سره. دې واورې ته یو مینه ډېر د شاجوی ولس او بیا په خاصه توګه سره ټول افغانستان وګړي خوشحاله دي ورښت ته. الله تعالی دې وکړي چې نور وختونه هم په خیر سره وشي. نو ډېر خوشحاله. تاسو هم لوبې کولې دلته، تاسو څومره خوشحاله یاست او په دې یخ کې دا لوبې په واوره ویشتل دا څنګه کار دی؟ دا خو ډېر خوند کوي، ښایسته واوره سوې ده استاد. نو موږ خوشحاله یو، وغواړو خپل ساتیری وکړو، سات یو ښایسته واوره به ښایسته خوند کوي. خدای یو رحم ورولی دی، نو موږ غواړو چې خپل ساتیری کړو،
پروردګار دې نور هم څومره خوشحاله یاست، څومره د خوشحالۍ احساس کوئ؟ زه چې تاسو ته ګورم واقعا چې ډېر خوشحاله یاست. ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله پروردګار دې نور هم په دغه هم خوشحاله یې ښایسته کال او باد چې نو ډېر خوند کوي. ډېره مننه ډېره مننه. تاسو راته ووایاست چې تاسو کوم وار ویشتونکی کوئ که نه؟ وموږ نو دا لوبې کولې نو ډېر خوشحاله یو. دغه لوبې ته تاسو څه شي وایاست؟ دا اوس یې مو سره کول دا لوبه دا خو نو دا که زموږ په اصطلاح خو نو موږ راځي په برفې سره وویلو، په واوره سره وویلو، نو بیا هم ډېر خوشحاله یو. خدای تعالی خو لوی خدای دی چې نور ورښتونه به هم وکړي، نو انشاءالله تعالی امید لرو خدای ته اوس چې شپې ته تاسو بیا څه پروګرام سره لرئ د اولې واورې وروسته؟ شپې ته خو نو دا پروګرام دی چې نو یو مېلمستیا کې جوړه چې بیا نو دا د واورې برکت دی چې یو مېلمستیا یې را پیدا کړي. دغه یو ځای نو دی. دغه د برفي وړل څنګه دي؟ دا په تاسو کې رواج لري؟ دا په موږ کې رواج لري و. دا نو بیا یو څو هغه کلي چې اکن ځوانان یې هغه نومان کې ویلو کتي نو ور یو کوروالا ته یې ورکړو. بالا نو پیری خپله خښته خپل ځان خلاص کړو. صحیح ده، ډېره مننه ډېره نو بس کور مو ودان ځي خو نو دی ورتلې سیمه ده چې بیخي د هېچ چا هم نه ورته پام کېږي. نو ستا بیا هم کور ودان چې شاجوی ته مو وکتل، ورته رالاست، بیا مونږ د خلکو حالات واخلئ تر دغه یې ورسوئ تر رسنیو چې بیا هم خدای مهربان دی. کور مو ودان. ډېره مننه دوستانو، له تاسو څخه مننه زموږ سره پاتې شئ. چې جنتي شمال چلیږي لکه نسیم په زړه لګېږي. اورېدونکو، بیا هم د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ د چینو سیمه ده چې دلته هم ډېرې زیاته واوره سوې ده. له دا دوکانداره سره غږېږو چې دا هټیوال ورور په دې اړه باندې څه ویل غواړي او څومره خوشحاله دی. ستړي مه سئ او دا راته ووایه چې تاسو څومره خوشحاله یاست. موږ ډېر خوشحاله یو. په اول مني کې د خلکو وارخطا و چې کال وچ دی، دا څو کاله دغسې وچکالۍ تېرې سوي دي، خو دا اوس کې الحمدلله بیخي ښه واورې وسولې، ښه آبادۍ وسولې، نو موږ خوشحاله یو چې د سیمې او د نورې منطقې هم دغسې آبادې سي ورسره. که چیرې د غرونو بوټي دي او داسې نور نباتات دي، دا ټوله ودې کولی سي او د کال د خوشحالۍ له ثوابه څخه نسي کولی سي یا خلک خپل کښت آباد کړي لا کم حاصلات لاسته. د کال لومړنۍ واوره او هغه هم په شاجوی ولسوالۍ کې وسوه. په دې سره څومره تاسو د خوشحالۍ احساس کوئ او د دې تر څنګ تاسو اوس دا د اوله واوره هم وسول، څه دود و دستور لرئ؟ مېلمستیاوې سره کوئ، لاندې کوئ؟ دا لاندې کوم د لرې رواج؟ بس موږ لاندې کړي دي، یو بل د خپلوانو کره یا انډیوالانو سره دغه مېلمستیاوې وي او د یو بل کره اردو ښه په مینه او محبت باندې د یو بل پوښتنه کوو او بانډار کولی شو. چې په هغو کې موږ ډېر خوشحاله یو الحمدلله. ډېره مننه. افغانستان دی ورسره وي، واورې دی واورې باران دی ورسره وي، واورې دی واورې باران دی ورسره وي. د خدای رحمت د څومره خوند کړي. دوستانو، د یو بل ځوان سره خبرې کوو چې دا هم د چینو سیمه ده. ستړي مه سئ او دا راته ووایه چې څومره خوشحاله یاست. نن دا د لمر هم راختلی دی او که څه ماوا ډېره زیاته یخه ده. د واورې په ورښت سره موږ ټول ډېر زیات خوشحاله یو. واوره خو د کال آبادي ده. اوس که کار وچ وو د شی نه وو، د سره خفا وو، شی نشته. اوس دا د واوره اوس کال آباد ده، ډېر زیات خوشحاله یو. شاجوی ولسوالۍ په ټوله کې هغه ولسوالي ده چې 46% وګړي په کرهڼه او مالداري بوخت دي. خاصتا د چینو سیمې ډېری وګړي په کرهڼه بوخت دي او چینې هم په خپله یو شنه سیمه او شنه منطقه ده. نو تاسو په دې سره څومره تاسو تشویش درلودی که چیرې بارانونه واورې نه وای سوي؟ که بارانونه واورې نه وای سوي بیا خو د چینو اوبه ستا خپل اوبه لري، خو دغسې ډېر زیات خلک نه ورته خوشحاله. کال دغونه ډېر حاصلات به نه وو سوي، د غنم کښتونه به نه وو ډېر زیات. اوس دا د کال آباد دی، بلا به انشاءالله غنم به هم شوي یا د دې اولنۍ واورې په ورښت سره ځانګړی څه پیغام لري؟ ورنۍ واورې په ورښت سره خو موږ ډېر خوشحاله چې موږ واوره وسوه. دا په دود چې به انشاءالله تعالی نوره به وشي، نور به بلا به کال سره آباد شي. موږ رامدګي وکړو چې نور کښتونه ورته وکړو، شیان ورته وکړو او داسې حاصلات وکرل سي چې په راتلونکي کې د خلکو دپاره سرخوږی نه وي، مثلا زعفران وکرل سي. د دې تر څنګ نور هغه بوټي چې هغه دا وطن او دا خلک اړتیا ورته لري، له تاریاکو، چرسو، د بنګو دې شیانو څخه بزګران لاس واخلي، دهقانان لاس واخلي. اوس موږ خلک دلته ډېر زیات
څوک غنم کري، څوک زیرې کري، ششان کري، څوک دغسې نور رقم شیان دي چې دلته تاریاک دغه چارته دا شیان د دې باندې نه کرل کېږي او کري هم نه زموږ سره. ډېره مننه. کور مو ودان. دوستان زموږ سره پاتې فزړو لګيږي چې جنتي شمال چلېږي لکه نسیم فزړو وريږي سوچ مې زړه واوري دی واوري باران دی ورسره وي واوري دی واوري باران دی ورسره. ستړي مه اول ځان راوپېژنئ. سره وسته ښایست جوړه زه شمسله خبرې کوم. کور مو ودان. دا واوره چې سوې ده د کال لومړنۍ واوره ده، تاسو څومره خوشحاله یاست؟ څومره خوشحالۍ احساس په دا ډېر خوشحاله یو چې واوره وسوله کال او بعد چې نو په دا باندې موږ ډېر ویاړو چې ډېر ښه دی چې واوره وسوله. او په دې سره به انشاءالله کال هم اوباد شوی ډېر او ډېر ښایسته کال او بعد چې په دا باندې موږ ټول هغه باندې خوشحاله کېږو. د دهقانانو څخه مو غوښتنه څه ده چې د دې آباد کال په راتلو سره باید دوی کومو بوټو ته څه ډول کروندې ته مخه کړي؟ مثلا انجي وکري، د دې تر څنګ زعفران وکري، نور داسې حلال کښتونه هر څه پر دغه باندې پر ځمکه باندې حلال فصل خو ډېر ښه خوند کوي. سر دې خلاص وو نو هر څه دا کوشش وکړي هر څه کېږي دلته. کور مو ودان. واوري دی واوري باران دی ورسره وي حسن د ګران افغانستان دی ورسره وي واوري دی واوري باران دی ورسره وي واوري دی واوري باران دی ورسره وي. د کاکا ځان راوپېژنئ. زه حاجي اختر محمد د بادخیلو اوسېدونکی یم. حاجي صاحب واوره سوې ده، تاسو څومره خوشحاله یاست؟ او د کال اولنۍ واوره البته او هغه هم په شاجوی ولسوالۍ کې خوشبخته یاست؟ ډېر خوشحاله یم او الله دې نور هم راباندې وکړي. زه لا وچکالي اوس څه پروګرام لرئ؟ څه ډول دستور تاسو لرئ؟ خپل منځ کې مېلمستیاوې سره کوئ؟ څه کوئ؟ ولا اوس خو نو د ژمي شپې د کار نشته، بس دغه وطاقونه ګرم دي، مېلمستیاوې کوو، نور نو د پسرلي چمتووالی. په ځوانۍ کې دې هم کله یو چا ته برفي ور وړې ده؟ ډېرې برفیانې به دې وړي. یاره برفي م تر اوسه نه ده ور وړې، بل که راوړي موږ نه ده ور وړې. تا نه دی ګیر کړی چا چې برفي در وړې؟ منډه م سې واخیست او ګیر م نه کړو. ډېره مهرباني. خیر باران دی ورسره وي چې په سرغړی وطن ته راشي لکه زړګی چې تن ته راشي لکه زړګی. درنو لیدونکو یو بل ورور هم غږوو، حاجي کاکا. البته د حاجي کاکا سره هم خبرې کوو چې په تېرو کې چې به لومړنۍ واوره وسول دوی څه دود و دستور درلودی، دوی څومره خوشحاله ول، او دا مهال چې تقریبا سنو سال هم لوړ شوی دی، اوس څومره خوشحاله دي چې د کال لومړنۍ واوره په زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شوې ده. ستړي مه سئ حاجي کاکا، او ځان راوپېژنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حاجي عبدالجبار دی. په دې عبدالجبار کاکو، دا نن ورځ چې دا د اولنۍ واورې سوي دي، دا اوس چې تاسو څومره خوشحاله یاست، څومره د خوشحالۍ احساس کوئ؟ موږ ډېر خوشحاله یو، د الله رحمت را باندې سوی دی، بیا هم تمه له الله سره لرو چې نور رحمتونه هم را باندې وشي، نو ډېر ټول خوشحاله دي. پخوا چې تاسو کم وخت ځوانان واست، یعنې سن سال مو ټیټ و، هغه وخت چې به لومړنۍ واوره وسول تاسو بیا کم پروګرامونه مخ ته وړل، او اوس کم پروګرام مخ ته وړئ؟ پروګرامونه خو نه دا اوس بس نو د یوه کلي بل ته ولاړ شه ښه په خوشحالي او مېلمانه یې دا غم کول یې، نو اوس هم دا شانس ته هغه هم نه دي پاتې چې یوه کلي بل ته ولاړ شه، دې مېلمه له خوا دغه مېلمان دغه خوا دغه مېلمان، دا د خوشحالۍ په وجه چا سره چې خفه یاست هغه هم په همدغه مېلمستیاوو کې دعوت چې راوغواړو هغه هم خوشحالي هغه لرې قریبان چې په کلونو کلونو مونۍ ورسره لرلې هغه هم دعوتوي؟ بالکل بالکل بالکل، دا هم شمول را سره کوي، په ټول په شمول بس هغه مېلماني موږ سره خوشحالي بیان او حافظې سره ټول کله دې یو چا ته برفي ور وړې ده؟ په مخکې وخت کم ځواني اوس موږ ور وړي دي، نو اوس یو سپین ږیري. نو بیا په برفي کې څه عکس العمل دی ښودلی؟ پې ګیر کړی نه؟ بس ګیر به نو خامخا به دا مشکلات به بس په دې مابین کې مېلمستیا زموږ د خلاصه یا د هغو د خلاصه. ډېره مننه. سلامت اوسئ. ډېره مننه دوستانو، ډېره مننه زموږ سره پاتې. زړونه دې ډک وي له اخلاصه زړونه دې ډک وي له اخلاصه سوچ دا هېواد وي طالبان دې ورسره واوري دې
اول ځان راوپېژنئ ملي ټلویزیون. نوم شکر الله شاکري د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی. شاکر صاحب څومره خوشحاله یاست چې واورې سوي دي او بیا د کال اولنۍ واورې او هغه هم په شاجوی ولسوالۍ کې؟ انشاءالله له دې وارې اوله واوره وسوه، خوندوره واوره ده، ښه واوره ده انشاءالله. خدای مهربانه دی انشاءالله ښه واوره. تاسو څه د شپې کم پروګرامونه لرئ ورسره دا مهال؟ یو بل ته مېلمستیاوې کوئ، قریبان راغواړئ، دوستان راغواړئ، دا پروګرامونه شته؟ د شپې ګرځو، په مېلمستیاوو باندې ګرځو، انډیوالانو کوټو ته ځو سره. د دهقانانو څخه مو غوښتنه څه ده چې هغوی باید څه وکړي؟ دا د انشاءالله کال مو بعد سو چې باید څه ډول کښتونو ته مخکې کړي؟ حلالو کښتونو ته مخکې کړي؟ حلالو کښتو باید مخکې و. کال او بعد انشاءالله واورې شته، باید خلک نالګۍ کېنوي، کښتونه وپالي. ډېره مننه. کور مو واورې دې واورې باران دې ورسره وي، موسم د ګران افغانستان دې ورسره وي، واورې دې واورې. دوستانو د یو بل ورور سره هم خبرې کوو چې ډېر زیات خوشحاله معلومیږي د ورښتونو په زیاتېدو سره په خاص ډول باندې د واورې په ورېدو سره. له ده سره هم خبرې کوو. ستړي مه سئ او ځان راوپېژنئ. ایمان سلامت څه جوړ او روغ یاست؟ موږ ډېر خوشحاله یو، ښه بارانونه دي، ښې واورې وسولې، کال مو اباد شئ، بیخي زیات خوشحاله یو. ټول ولسوالي هم شکر ده خوشحاله ده. نو بس فصلونه هم سم چې تاسو په خپله څه کاروبار کوئ؟ موږ دا اریړۍ کوو، بس ټوله دا اریړۍ ته ولاړ یو و، موږ بیخي خوشحاله یو. نور هم بس ژوند ښه. د خلکو څخه په خاص ډول د دهقانانو څخه مو غوښتنه څه ده چې دوی څه ډول کښت ته مخه کړي؟ مثلا زعفران وکري، پیاز وکري، نور داسې څه زیرې وکري. موږ بس ډېر خوشحاله کېږو نو چې کال مو اباد شي او دا شیان هم راته ورسېږي نو ښه خوند به وکړي او ټول خلک دا خواهش لري چې باید دغه شیان راته ورسېږي. دا د کال لومړنۍ واوره ده په شاجوی ولسوالۍ کې، په زابل کې په خاص ډول په شاجوی ولسوالۍ کې. تاسې څه دود و دستور لرئ؟ مثلا مېلمستیاوې سره کوئ، لاندې ته یو بل دعوتوئ، څه ډول کوئ؟ و دغه شیان لاندې ته مېلمستیاوې سره کوو، هر ځای په کوټو کې بس بنډارونه دي، واورې خوشحالۍ دي، برفیانې وروړي یو بل کور ته سره. نو بس سره راځو خپلې روړۍ ته خپل کاروبارو ته سره راوځو د خیره سره. کله یې په برفي کې هم تګیر کړی؟ یا شکر ده ډېر بیداره یم، ډېر په منډه ځغلم. ډېره مننه. ایمان سلامت. کور مو ودان. شمال چلیږي لکه نسیم په زړه ورېږي، څو چې مې زړه واورې دې واورې باران دې ورسره وي، واورې دې واورې باران دې ورسره وي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه سئ. د بل حاجي کاکا سره هم خبرې کوو چې حاجي کاکا د واورې په ورېدو سره څومره خوشحاله دی. حاجي کاکا ستړي مه سئ او دا راته ووایاست چې واوره سوې ده بیا خاصتا په شاجوی ولسوالۍ کې هغه اولنۍ واوره، څومره د خوشحالۍ احساس کوئ؟ څومره خوشحاله یاست؟ مننه خیر چې تاسو نن د ټولو لیدونکو سره ملي تلویزیون کارمندانو سره موږ اول دا زیاته مننه کوو چې زموږ د شاجوی ولسوالۍ د خلکو او حال احوال پوښتي او له موږ پوښتنې کوي. واقعا نن وچکالي خو په ټول هېواد کې وه، نه تنها نه په زابل یا په شاجوی کې. نو خلک خو موږ ډېر ورته خوشحاله یو. تقریبا د مخکې یو باران وسو، بیا دا اوس چې کومه واوره سوې ده تقریبا د ټول کال د وچکالي یې ماته کړه انشاءالله. بسنه کوي، بیخي یې کوي، خو انشاءالله نور هم کال خو پاتې د بارانونو. بله کال په مخکې لرو، په مخکې شته، نور به هم انشاءالله بارانونه وسي، خو بیخي د خوشحالۍ احساس نو دا په دې خوشحالۍ کې تاسې بیا څه کوئ؟ د شپې مېلمستیاوې سره کوئ قریبانو ته؟ څه دود و دستور لرئ؟ والله زمی خو عموما په واورو کې مېلمستیاوې وي، زمی لا پاتې ده. مېلمستیاوې وي، یو بل کره برفیانې وروړي، چې واوره وړي بیا مېلمستیا ورباندې اړي. بعضې خلک د یو چغال یا د یو بل شي یو سر دغه کې هغه وروړي، هغه هم یو دود و دستور ده چې هغه بیا که هغه ور نه وړ یا د لیوه. تاسو هم تقریبا د لوړ سن خلک یاست، کله هم په برفي کې تاسو ګیر کړي یاست؟ کوم وخت چې تاسو ته د ګیدړې سر وروړی کړی، کوم وخت ګیر کړي یاست؟ والله موږ خو یو وخت نو همداسې برفي وه، کټۍ پکې غلا کېږي، څنګه یې والله نور هم ګیر کړي دي، خپل هم پکې ګیر سوي یو. داسې ستونزې سره د کروندګرو او د دهقانانو څخه مو غوښتنه څه ده؟ دا د انشاءالله کال مو اباد سو، خاصتا په دغه نږدې سیمو اطرافو کې، چې دوی څه ډول کروندو ته مخکې دغه ته خو کروندګر خو د موږ خو هیله له ټولو دا ده چې کروندګر خو په تناسب څه نشي کړی که دولت زمینه مساعده کړي.
دا کښتونه مثلا باید پیاز وکري، انجي وکري، زعفران وکري، زیرې وکري، نور داسې څه ته باید مخکې؟ خو پوهېږم چې دغه چې د زابل ولایت چې دغه دلته خو کوم تریاک مریاک شی نه دي مروج نه، همدغه مشروع کښتونه دي. نو ښه خو دا ده چې خلک دا وخت د زیرې ده باید خلک هڅه وکړي چې باید زیره وکري که نه. نور نو دا ډېر کښتونه خو د موږ باغونه دي، لنډمهاله کښتونه موږ ډېر نه لرو، له غنمو او ماسې او نور دلته ټول د انګورو باغونه دي یا د مڼو باغونه. ډېره مننه، ډېره مننه. هیله کوم تاسو نه مننه. ډېره مننه دوستانو، زموږ سره پاتې شئ. حسن د ګران افغانستان دی ورسره وي، واورېږي واورې باران دی ورسره وي، واورېږي واورې باران دی ورسره وي، چې جنتي شمال چلیږي لکه نصیب. ستړي مه سئ او دا راته ووایاست چې د اولنۍ واورې سره څومره خوشحاله یاست؟ تاسو ماشاءالله ځوان هم یاست، کوم پروګرامونه ترلاسه؟ سلام راوله، خیر اوسئ نفیسه. دا واورې سمول انشاءالله ډېر خوشحاله وي. دا واوره ده معنا دا اولنۍ واوره وه، سږ کال بیخي کال وچ تېر شوی. دا واوره ده بیخي اوس ماشاءالله موږ خوشحاله معنا خلک هم ډېره خوښي ځین کوي. دا نیس نه راځه دا افغانستان کې ده په شاجي کې بیخي علي و دغه معنا شینډیا هم ډېر د خیر بیخي ماشاءالله ښه حساب سره دا واوره ده. یعنې ډېر زیات خوشحاله یاست؟ هو ډېر بیخي ماشاءالله دونه ښایسته خوند کوي، ښایسته هوا پکښې کړه. دا واوره په دې اولنۍ واوره کې تاسو څه وکړل؟ وارویشتونکی مو سره وکړئ، څه کومې لوبې مو ترسره کړې؟ د دې په دا اولنۍ واوره کې ښه مو وارویشتون کوي. دا واوره د اسلامي امارت طالبان سره مو وارویشتون کول، معنا موږ څه بول موږ هسې ګډوډي بول. دا واوره هغه موږ سره غورځوه. دا واوره هغه پکې هغې کې ډېر ښه ساعت تېر شوی ده، پکې ډېر ښه پکښې کړی. نور څه پروګرامونه تر لاس لاندې لرئ په دې اوله واوره سره؟ قریبانو دوستان را مېلمانه کوئ، تاسو خپله ورځئ، څه کوئ؟ د دې خو موږ بیا ورسره لرو د واورې سره قریبان د سمون مېلمستیا ورسره لرو. دا واوره هغه مېلمانه راول ملګري انډیوالان لرو. دا واوره نو ماښام معنا ډوډۍ ورسره تیار کړو، سهار چای ورسره وکړو. دا واوره نو دغه په دا خبرې بېرته خپل کار کوو. ډېره مننه، کور مو ودان. باران دی ورسره وي، حسن د ګران افغانستان دی ورسره وي، واورېږي واورې باران دی ورسره وي، واورېږي واورې باران دی ورسره وي. د خدای رحمت د څومره خوند کړي، سترې زینت د څومره خوند کړي، سترې زینت د څومره خوند کړي، زموږ په زړګیو پکار. ستړي مه سئ او دا د کال لومړنۍ واوره ده، تاسو څومره د خوشحالۍ احساس کوئ؟ ډېره مننه، خیر اوسئ، ژوندي اوسئ، کامیابه اوسئ چې راغلي یاست زموږ لپاره او زموږ معلومات. ډېر زیات خوشحاله یو، د شاجي ولس ډېر خوشحاله دی ماشاءالله، انشاءالله کال او باد ده اوبه هم راپورته شوي دي، نو ډېر زیات خوشحاله یو. مننه. دا د کال په لومړنۍ واوره کې تاسو کم دود و دستور لرئ؟ څه کوئ؟ مثلا لاندې کوئ، مېلمستیاوې سره کوئ، یو بل ته برفي سره وروړئ، څه کوئ؟ ډېر وخت مو د برفي پلان جوړ کړی، برفي وروړو، اکثره وخت ګیر سو، اکثره وخت نه ګیرېږو، او لاندې هم کوو، لاندې پر خلاصېدو دي، اوس بېرته لاندې شروع کېږي، چکې کوو، چکو کې بیا ورکې ورسره کوو، بس سحر یو چکه وګټل، اکثره وخت را مېلمستیاوې هم کوي یو بل ته. کله یې تاسو هم په برفي کې ګیر کړي یاست؟ دې وخت ملا دروړی تېر کال یې موږ ګیر کړو، بیا مخ ورتوروي، مخ چې ورته وکړو بیا مېلمستیا پر اړه چې هر څو نفر هلته کې لیکلي دي، هلته بېرته بیا پر دوی ته هغه کسان ورځي. ډېره مننه. واورېږي واورې باران دی ورسره وي، واورېږي واورې باران دی ورسره وي، حسن د ګران افغانستان دی ورسره وي، واورېږي واورې باران دی ورسره وي، واورېږي. شاجوی ولسوالي ده، د ورښتونو په اړه باندې چې خلک څومره خوشحاله دي، له خلکو سره خبرې کوو، مرکې کوو، زموږ سره پاتې سئ. ستړي مه سئ او دا راته ووایاست چې تاسو څومره خوشحاله یاست؟ د کال لومړنۍ واوره ده. ستاسې ستړي مه سئ، الحمدلله ډېر خوشحاله یو، کلونه وچ دي، نو د کال آبادي د واوره د ژمي په رارسېدو سره دا لومړی ځل ده چې واوره وسوه.
د تېر کال تر اوسه د خاص ورښتونه نه وو. اوس الحمدلله دا ورښتونه چې دي دا د وطن د آبادۍ دپاره دي. ښه خوندوره واوره وسوه، ډېر خوشحاله دي، ټول ولسونه خوشحاله دي د دې واورې دپاره. دا د کال د آبادۍ په خاطر، د وطن د آبادۍ په خاطر خلک ډېر ورته یعنې دا د کال لومړنۍ واوره دا د کال لومړنۍ واوره وسوه. مېلمستیاوې کوو، ځوانان سره کښېني، بانډارونه کوي، مېلمستیاوې کوي. دا د واورې په ورښتو په ټیم کې دوی ډېر خوشحاله دي او دا د دوی د وسایي ټیم ده. نور په کال کې نور وختونه په دغه اخته وي. دا د دوی د رخصتیو د استراحت ټیم چې دغه د واورې ټیم کور مو ودان ډېر زړونه دې ډک وي له اخلاصه، زړونه دې ډک وي له اخلاصه. سوچ دا هېواد وي طالبان دې ورسره الحمدلله. موږ په شاجوی ولسوالۍ کې چې کوم خدمت کوو نو انشاءالله الرحمن دا خلک هم خوشحاله دي او د رښتیا هم دا د واورې له ورښت سره له خلک یې څه مشکلاتو کې رالو چې مثال بازار یې څه سره د دغو په خاطر دا موټر سره ښویېدو نو موږ بیا د ښاروالۍ لخوا څخه دغه وکړو د ارغنداو سړک کې دا څه ستونزمن و نو هغه م بیا د زمبر په دغه باندې دا واوره ایسته کړه او خلکو م د موټرو لار برابره او سمه کړله. نو انشاءالله نور مشکل هم نشته، بس که څه م واوره ډېر دا او یخ هم وي خو خلکو دپاره انشاءالله څه مشکلات نشته. د شاجوی ولسوالۍ ډېر اطمینان ټولو ولس ته د شاجوی ولس ته ورکړی ده چې که هر ځای مشکل وي په ښه طریقه او ډېر په ژر ځان هغه ځای ته رسوي. خو ډېر ځایو چې مثال دا د قومندانۍ والا ډېر کوشش وکاوه چې هر ځای ته دی ځان رسوي او خپل کارونه مخته بیایي او د خلکو مشکلات حل کوي انشاءالله. د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې زموږ سره د خپرونې تر وروستیو شېبو پاته سواست. د زابل ولایت شاجوی ولسوالي ده چې دلته د کال لومړنۍ واوره سوې ده. د شاجوی د ښاریانو احساسات مو هم ولیدل. کور مو ودان ډېره مننه چې زموږ سره مل پاته سواست. تر راتلونکې خپرونې مو پر لوی او متعال څښتن ته لاس سپارو. الله مو مل، وخت مو په خیر. حسن د ګران افغانستان دی ورسره وي.